د ایمان بناوې. د ایمان د بناوو شپږمه بنا پر دې ایمان درلودل دي چې هر څه که خیر دی که شر ټول د الله له طرفه دی. دا یعنی موږ ته چې هر څه راپېښېږي د الله په امر او حکم راپېښېږي. الله جل جلاله عالم دی. دا یعنی الله په هر څه خبر دی. الله د انسان په تیر حالت او د انسان په راتلونکي حالت خبر دی. نو کله چې انسان ته څه ورپېښېږي هغه د الله تر امر وروسته ورپېښېږي. نو مسلمانان باید همیشه د خدای څخه د خیر غوښتنه وکړي. په بد حالت کې باید د خدای څخه بخښنه او کومک وغواړي او په ښه حالت کې د خدای شکر وکاږي او دعا وکړي چې د بد حالت څخه لرې وساتي.